د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک په رواني ستونزو او 0% په رواني ناروغیو اخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. ښاغلي فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي او هڅې روانې دي چې دا امکانات زیات شي. چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل څرنګه چې زموږ امکانات لږ دي نشو کولای په عزت او درناوي سره د خلکو درملنه وکړو. موږ غواړو دا حالت بدل کړو سره له دې چې دا ستونزه په بشپړ ډول له منځه نه ځي، خو هڅې کوو چې کمه یې کړو. د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فني مشورې ورکول کیږي. ښاغلي فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینه‌و په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړېږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسېږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. در جنگ تولد شدیم، در جنگ بزرگ شدیم. هر کشور که جنگ داشته باشه باز به می حالت مردمش دچار می باشه، خواسته ناخواسته تکلیف روانی می داشته باشه. وطن ماست که نمی مشکل از دیگه آدم از خانه به آسانی برآمده نمیتونه. وقتی ما برای بسیار به تشویش می باشی که چطور پس دوباره جور زنده خانه میرم نمیرم به چی حالت گرفتار میشم. بعد از او که هموز دیگه که سر حساب انسان تاثیر کنه. د عامه روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.